نو انسانیت د آدم او د حوا څخه پیدا شوی دی او دی که په خپل اصل و نسب پر ځان باندې فضیلت حاصلوي نو اصل و نسب خو د ټولو هغې خاور و خټه ده لیکن الله تعالی که فضیلت چاته پر چا ورکړی دی هغې په علم سره ورکړی دی چې هغې د ټوله انسانیت رهنمایي کوي، هغې د ټوله انسانیت امامت کوي، هغې د ټوله انسانیت د ګمراهۍ د کندې سره ایستل کوي. او تاسو راسئ قرآن کریم کې الله تعالی د ملایکو سره د انسانیت په ابتدا کې څنګه مشوره کوي. الله تعالی ملایکو ته وایي اے ملایکو انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې مځکه کې یو بنده پیدا کوم، هغې به په دې مځکه کې زما خلف بلل کیږي، هغه به په دې مځکه کې زما احکام پر ځای کوي، هغه به په دې مځکه باندې زما نظام چلی. زه داسې څوک پیدا کوم. چې کله د آدم علیه السلام پیدایش لا نه و سوی، ملایکې څه ورته وایي؟ الله تعالی چې کله ملایکو ته خبره پیش کړه هغه ورته وایي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، ته دې مځکه کې داسې څوک پیدا کوي چې هغه به فسادونه کوي، هغه به جنګونه کوي، هغه به یو د بل وینې تویوي، هغه به یو پر بل باندې ډاکې اچوي، هغې به د فساد څه بغیر بل څه نه لري. ځکه د دې څه مخکې ملایکو د جناتو حالت لیدلی او جناتو به دغسې کول. او ملایک څه ورته وایي؟ ورته وایي نحن نسبح بحمدک، موږ به ستا تسبیحات وایو، موږ به ستا عبادت کوو او موږ به ستا د عبادت ټولې طریقې پر ځای کوو. نو بیا دې بنده ته چې فسادونه جوړوي دې ته ستا څه ضرورت دی؟ الله تعالی ورته وایي انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هر څه باندې پوهېږم تاسو په هېڅ نه پوهېږئ. حضرت عبدالله ابن عباس خپل تفسیر کې لیکلي دي لما ظهر الله فضل آدم علی الملائکه، چې کله الله دا اراده وکړه چې زه به د آدم فضیلت پر ملایکو باندې ښکاره کوم، نو په چیش به یې ښکاره کوم؟ نو علمه ما لا تعلمون ما لا يعلمون. الله تعالی دې آدم علیه السلام ته د داسې شان او علم ورکړي چې ملایکو سره هغه علم نه و. او چې کله آدم علیه السلام ته د هغې شان او علم ورکول شولو او د علم په خاطر الله تعالی ملایکې دستي په دې قانع کې چې د ده سره علم ستا زموږ سره علم نسته، نو ځکه دی پر موږ افضلت. الله تعالی وعلم آدم الاسماء كلها، الله د ډیرو شانو نمونه آدم علیه السلام ته چې دا دیګ دی، دا کاچغه ده، دا چاړه ده، دا چمچه ده، دا ګډوه ده، دا لوټه ده، چې د کومو شانو انسان ورته ضرورت وي الله تعالی آدم علیه السلام ته د دې شانو نمونه ټول وروښو. او چې کله یې وروښود ثم عرضهم علی الملائکه، ملایکو ته ویل چې د دې شانو نمونه راوښایاست، دې ته څه وایي؟ ملایکو چونکې د دې نمونه نه زده و نه اورېدلي وو، قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا الله زموږ سره خو هېڅ علم نسته، چې کوم شان تا موږ ته راښولی دی هغه زموږ زده دي، د دې شانو نمونه زموږ نه دي زده. الله تعالی دستې حضرت عالم قال یا آدم انبئهم باسمائهم، حضرت آدم علیه السلام ته ویل د دې شانو نمونه راوښیه. آدم علیه السلام داسې په دقیقه او ساعت کې داسې په منټ کې ټوله نمونه وروښول. چې کله ټوله نمونه وروښول نو الله تعالی دستي ملایکو ته ویل چې انی اعلم غیب السماوات والارض، ما درته ویل چې زه په هر څه باندې پوهېږم، تاسو په څه باندې نه پوهېږئ. ستاسو د آدم امتحان ما واخیستی چې کوم شان مې تاسو ته در وښول د هغې علم ستاسو سره نه و، او چې کوم شان ما آدم علیه السلام ته ور وښول د هغې ټولو شانو د علم د آدم سره و. برای ورته چې په امتحان کې یو کامیاب رالی یو ناکام رالی، او دا په دنیا کې هم قانون دی چې کامیابه ته خلک نعمت ورکي، انعام ورکي او د هغې د کامیابۍ اعلان کوي، او ناکامه د هغه انعامه څه محرومه بې نصیبه پاتې. اوس آدم علیه السلام ته الله تعالی انعام ورکي. څنګه انعام ورکي؟ وإذ قال ربک للملائکة اسجدوا لآدم، اوس به آدم ته سجده کوئ. بس آدم ته به آدم به درته ناست دي، درته ولاړ به تاسو به پر سجده باندې پرېوځئ. دا به د آدم اعزاز و انعام او دا به ستاسو د ناکامۍ نتیجه وي. نو الله تعالی بیا ملایکې په دې باندې امر کوي چې آدم علیه السلام ته به سجده کول کېږي. تاسو دې خبره باندې لږ غور وکړئ. آدم علیه السلام الله تعالی د خاورو څخه پیدا کړی دی، او ملائکه الله تعالی د نور څخه پیدا کړي دي. هغه نورانی مخلوق دی او دا خاکی مخلوق دی. او آدم علیه السلام ته الله تعالی علم د چند شیانو چې هغه صرف د انساني ضرورت سره تعلق لري،
یاره کاچغه څه ته وایي، دیګ څه ته وایي، چمچه څه ته وایي، لوښی څه ته وایي، غاب څه ته وایي، پلیټ څه ته وایي. او چې په دغه انساني ضرورتي علم کې آدم علیه السلام د دې ملایکو سره مقابله وګټله، آدم علیه السلام سره د دې شان علم رالی، د دې سره نسته، نو بیا الله تعالی د علم د عزت په خاطر هغه نوراني مخلوق ته وایي چې تاسو به د خاقي مخلوق ته سجده کوئ. صرف د علم په تقاضا باندې، علم معمولی علم دی لیکن ذات د یوې هغې نوراني دی، د بل هغې خاقي دی، لیکن هغې ته الله تعالی دومره فضیلت ورکوي چې اوس به تاسو دې ته پر سجده باندې پرېوځئ، دومره فضیلت دی. بس ستاسو څه خیال دی چې د مځکې پر مخ باندې دوه انسانان دي، یو ته هم الله تعالی د خاورو څه وجود ورکړی دی، بل ته هم ورکړی دی، لیکن د یو ته الله تعالی علم ورکړي، علم هغه اعلی علم دی چې د الله تعالی د حق صفاتو علم دی، د الله تعالی معرفت دی، د الله تعالی د دین علم دی، او د هغې امورو علم دی چې الله تعالی انسانیت پیدا کړی د کومو کارو دپاره دی، او دا بل الله تعالی د دې علم څخه محرومه کړی، او دواړه دي د خاورو څخه پیدا سوي، یو پر بل په ذات کې فضیلت نه لري، لیکن یو ته الله تعالی د خپلو صفاتو علم وله ورکوي، د خپل دین علم یې ورکوي، بل یې محرومه کوي. نو ستاسو بیا څه خیال دی چې د دې به پر هغه باندې بیا کم فضیلت شي؟ ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله عالم راسي او بل عابد راسي، د عالم فضیلت بیا پر عابد داسي لکه زما فضیلت پیغمبر علیه السلام وایي پر یو ادنا امتي چې څومره دی، ځکه علم دا د الله تعالی صفت